अस्सलाम वालेकुम। डिवा लर्निंग एकेडमी د یو نوې کورس پرانیسته کوي په کوم کې به چې موږ مایکروسافت آفیس زده کوو. په مایکروسافت آفیس کې موږ څلور بنیادی اپلیکیشن سافټویر وایو، لکه هر یو ام اس ورډ، ام اس ایکسل، ام اس پاور پوینټ او ام اس ایکسس. او مخکې له دې نه چې موږ کورس شروع کړو باید موږ وپېژنو چې مایکروسافت آفیس څه شی دی، دا موږ د کوم ځای نه ډاونلوډ کوو، په خپل کمپیوټر سیسټم باندې به څنګه انسټال کوو، او یا مایکروسافت آفیس زموږ د لایف ټایم دپاره څنګه اکټیویټ کوو. او یا دا که چېرته یو سټوډنټ تر ایډوانس لیول پر مایکروسافت آفیس زده کړي، نو په پاکستان کې یا د نړۍ په نورو ملکونو کې به ورته په ام اس آفیس باندې سرکاري یا غیر سرکاري نوکري میلاویږي یا نه میلاویږي. د مایکروسافت آفیس زده کړه د سټوډنټ لپاره تر کوم حده ضروري ده. مایکروسافت د یو کمپنۍ نوم دی کوم چې بیل ګیټ نوم یو کس په 1975 کې کلاو کړی و. دغه کمپنۍ په مختلف قسم سافټویر باندې کار کوي، مختلف سافټویر جوړوي. او په 1995 کې بیل ګیټس غالبا په نړۍ کې تر ټولو امیر شخصیت هم ګڼل کېدلو. نو د مایکروسافت په شان کمپنۍ په دنیا کې نور هم شته کوم چې په مختلف قسم سافټویر باندې کار کوي. کوم یو مثال د ورډ پروسیسر وایو، نو ورډ پروسیسر زموږ سره داسې یو سافټویر دی کوم چې موږ د تیسیس رایټینګ، اپلیکیشن رایټینګ، ریپورټ رایټینګ، ایډیټینګ، فارمیټینګ وغیرہ لپاره استعمالو. نو دغه سافټویر مختلف قسم کمپنیانو جوړ کړی دی. د مثال په تور باندې د ګوګل وال چې کوم ورډ پروسیسر پروګرام جوړ کړی هغه ته موږ ګوګل ډاکومنټ وایو، او ګوګل ډاکومنټ موږ ته صرف اونلی انلاین میلاویږي، یعنی که نت سره موږ کنیکټډ یو نو په دغه کې موږ بیا کار نشو کولی. اوس ورډ پروسیسر چې کوم مایکروسافت ورډ جوړ کړی هغه ته موږ ام اس ورډ وایو، کوم چې موږ ته انلاین او افلاین دواړه اورجن کې میلاویږي. همدغه وجه ده چې موږ د مایکروسافت والا سافټویر زیات خوښوو چې موږ ته افلاین هم میلاویږي. دغه سافټویر ایسپ والا هم جوړ کړی دی کوم ته چې موږ اوپن آفیس رایټر وایو. اوس که موږ یو بل مثال د سپریډ شیټ پروګرام وایو، نو سپریډ شیټ زموږ سره داسې یو اپلیکیشن سافټویر دی کوم چې موږ د بزنس مقاصد لپاره استعمالو، په کوم کې چې موږ فنکشن او فارمولې استعمالو. نو دغه سافټویر هم مختلف قسم کمپنیانو جوړ کړی دی. ګوګل وال چې کوم جوړ کړی ګوګل شیټ ورته وایو چې انلاین میلاویږي، یعنی د نت سره کنیکټډ نه نو په ګوګل شیټ کې موږ کار نشو کولی. د مایکروسافت وال چې کوم سپریډ شیټ پروګرام جوړ کړی هغه ته موږ ام اس ایکسل وایو. اوس که یو سټوډنټ چې دغه تعلیم تر اف اف سی لیول پورې دی او دغه ټایپینګ سپیډ د 35 نه والا 40 ور پر منټ سپیډ پورې دغه ټایپینګ سپیډ د مایکروسافت آفیس ورلوځي، نو ممکنه ده چې پاکستان کې هغه ته 16 سکیپ پر نوکري میلاو شي، یعنی د ډیټا انټری اپریټر، د کمپیوټر اپریټر، د اسسټنټ یا د کلرک نوکري. او په باراني ملکونو کې د مایکروسافت آفیس ډېر زیات مانګ دی، سپیشلی په یونایټډ عرب امارات کې مختلف قسم کمپنۍ چې کوم دی هغه د مایکروسافت آفیس سپیشلیست هایر کوي او ښه پیکیج ورته ورکوي. نو ویډیو ډېر نه اوږده کوو، راځو او په دې ویډیو کې د مایکروسافت آفیس ډاونلوډینګ، انسټالیشن او د اکټیویشن پروسیس زده کوو. یو خبره ضروري ده چې کله موږ مایکروسافت آفیس ډاونلوډ کوو نو د نت سره کنیکټیویټي زموږ ضروري ده، یعنی که د نت سره موږ کنیکټډ نه یو نو دغه سافټویر به موږ نشو ډاونلوډ کولی. او دویمه خبره دا چې موږ د مایکروسافت کوم ورژن ډاونلوډ کوو دا موږ 2021 ورژن ډاونلوډ کوو، کوم چې لیټیسټ ورژن دی. دې نه وروسته کوم ورژن نه دی راغلی. نو 2024 چې کوم د مایکروسافت آفیس ورژن ریلیز شوی نو هغه پریویو ورژن دی، فول ان فاینل ورژن هغه نه دی ریلیز شوی. چې کله فول ان فاینل ورژن ریلیز شي نو موږ بیا هغه ته اپډیټ کیږو. اوس په پریویس ورژن او په لیټیسټ ورژن کې څه فرق دی؟ سلایټلی ډیفرنس پکې دي، یو څو فیچرز پکې سیوا وایي په لیټیسټ ورژن کې. که مثال موږ د 2021 او د 2019 د ام اس آفیس کمپیریزن وکړو نو په 2021 مایکروسافت آفیس کې چې کوم د ام اس ورډ پروګرام دی نو په هغه کې د پیج سیټ اپ او د لیاوټ اپشن سیوا دي. دغه شان د په پاور پوینټ کې 3D انیمیشن ماډل سیوا دي، او په 2021 کې چې کوم د ایکسل پروګرام دی په هغه کې یو څو فنکشن سیوا دي، لکه د ایکس لوک اپ یا د ایکس میچنګ وغیرہ فنکشن پکې سیوا دي. نو سلایټلی ډیفرنس پکې، نور کمانډ تقریبا سیم وي. کو تاسو په 2019 آفیس کې کار کوئ، 2016 کې، 2010 کې، 2003 کې، نو ټول تقریبا سیم دي. سلایټلی ډیفرنس پکې یو څو فیچر پکې په لیټیسټ ورژن کې سیوا وي. نو راځو د مایکروسافت آفیس ډاونلوډ کوو. دغه لپاره موږ داسې کار وکړو، موږ به دا څلور سټپ فالو کړو. اول کار خو موږ دا وکړو زموږ په سیسټم باندې کوم پریویس ورژن انسټال دی هغه به موږ ان انسټال کړو، یعنی هغه به ختم کړو. ٹھیک شو، هغه 2019 دی که 2016 دی که هر یو ورژن دی. نو راځو زما په سیسټم باندې مایکروسافت آفیس 2021 هم الریډي انسټال دی، دا زه ان انسټال کوم او بیرته د ری ډاونلوډینګ، د انسټالیشن، د اکټیویشن کوشش کوم. راځم کنټرول پینل ته. دلته نه ام اس آفیس 2021 دغه ما سره انسټال دی، دا زه ان انسټال کوم. ٹھیک شو، دا ما ان انسټال کوم. اوس راځو آفیس دوباره ډاونلوډ کوو او انسټال کوو، بیا به لایف ټایم دپاره اکټیویټ کوو. نو دې لپاره موږ څلور سټپ فالو کوو. نمبر 1 آفیس ډپلایمنټ ټول دا به ډاونلوډ کوو، بیا به کنفیګریشن فایل ډاونلوډ کوو او دریم نمبر باندې انسټالیشن پروسس کوو، په څلورم نمبر باندې به بیا دغه آفیس موږ لایف ټایم دپاره اکټیویټ کوو. نو د آفیس ډپلایمنټ ټول دپاره موږ داسې کار وکړو، را به شو براوزر به کولاو کوو.
نو دلته کې به ولیکو آفس ډپلایمنټ ټول. ټیک شو. په دې پس لینک باندې موږ کلیک کوو او دغه فایل به ډاونلوډ کوو. په ډاونلوډ به کلیک کوو. دا موږ سره ډاونلوډ شو. اوس به راشو کنفیګریشن فایل لپاره به په دې ایډرس بار کې ولیکو آفس کسټمایزیشن ټول. په دې به کلیک کوو او را به شو په دې پس لینک باندې به کلیک کوو. دا یو فایل موږ سره ډاونلوډ شو آفس ډپلایمنټ ټول. اوس کنفیګریشن فایل ډاونلوډ کوو. د کنفیګریشن فایل کې موږ ضروري چینجز وکړو. دغه نه پس به دا موږ به ایکسپورټ کوو. اول چینج موږ دا کوو چې موږ به خپل سیسټم وګورو. که زموږ سیسټم 32 بیټ 32 بیټ باندې کلیک کوو. 64 بیټ په 64 بیټ باندې کلیک کوو. دا موږ څنګه ګورو؟ سٹارټ بټن ته به راشو، سیټینګ ته به راشو او دلته کې به سیسټم به کلیک کوو. سیسټم کې بیا لاندې راشو اباوټ ته. اباوټ به کلیک کوو. دلته کې موږ ته دا ښودلی چې زموږ سیسټم 100 بیټ دی. دلته وګوره 64 بیس پروسیسر. نو کو 32 بیټ په 32 به کلیک کوو. کو 64 بیټ په 64 بیټ به کلیک کوو. موږ دا 64 بیټ اپریټنګ سیسټم دی. 64 بیټ موږ کلیک کوو. اوس راځو دلته په دې کې آفس سوټ کې به موږ آفس LTSC پروفیشنل پلس 2021 په دې به کلیک کوو. باقي اپشن به از اټ از پرېږدئ. دلته په آفس کې چې زموږ سره کوم اپلیکیشن سافټویر دی ایکسس، سکایپ فار بزنس، ون نوټ، پاور پوینټ، ورډ او داسې دا نور اپلیکیشن پکې دي. په دې کې چې کوم موږ ډاونلوډ کول غواړو هغه به آن پرېږدو، باقي به اف کوو. موږ ون نوټ دا هم نه ډاونلوډ کوو. آوټلوک او پبلشر دا موږ نه ډاونلوډ کوو. او دا څلور پروګرام موږ ډاونلوډ کوو: ایکسس، پاور پوینټ، ورډ او ایکسل. ټیک شو. اوس به راشو نیکسټ به کوو. دلته کې موږ پرایمري لینګویج سلیکټ کوو. لینګویج دپاره به موږ راشو انګلیش یونایټډ سټیټ دا لینګویج به سلیکټ کوو. ټیک شو. بیا به نیکسټ کوو. دا آپشن به نه چیړو. نیکسټ به کوو. ټیک شو. دا به هم نه چیړو. بیا به نیکسټ کوو. بیا به راشو بیا به نیکسټ کوو. اوس به راشو دلته په فینش باندې به کلیک کوو. ټیک شو. چې فینش باندې کلیک کوو بل ته راشو په ایکسپورټ باندې به کلیک کوو. کیپ کرنٹ سیټینګ باندې به کلیک کوو او بیا به اوکې کوو. دلته به راشو آی ایکسپټ د ټرم اینډ کنډیشن په دې به کلیک کوو. دا کنفیګریشن نیم باندې چینج کوو او فایل به څه کوو ایکسپورټ کوو. دا موږ سره اوس ډاونلوډ شي. دا دوه فایل موږ سره ډاونلوډ شو. دې نه پس موږ څه کار وکړو؟ را به شو خپل سیسټم ته او په سی ډرایو کې یو فولډر جوړ کړو. دې فولډر له نوم ورکړو آفس 2021. ټیک شو. کوم فایلونه چې موږ ډاونلوډ کړي دي دا او دا فایل دلته نه به کټ کړو او را به شو په دې فولډر کې کوم فولډر چې موږ اوس جوړ کړو آفس 2021 په دې کې به پیسټ کړو. ٹھیک شو. اوس به راشو آفس ډپلایمنټ ټول باندې به رایټ کلیک کوو او رن ایز ایډمنسټریټر باندې به کلیک کوو. دا موږ سره رن شي. دې باندې به کلیک کوو بیا به کنټینیو کوو. اوس به دلته کې موږ هغه فولډر سلیکټ کوو کوم چې موږ اوس جوړ کړی آفس 2021. اوکې به کوو. دا زموږ څه شو ایکسټریکټ شو. ٹھیک شو. دې ته پورې پروسس زموږ وشو. اوس به راشو په سرچ کې موږ ولیکو CMD کمانډ پرامپټ ته به لاړ شو او دلته کې به ولیکو CD سپیس C او بیا به ولیکو آفس کوم فولډر چې موږ جوړ کړو اوس هغه باندې به کلیک کوو او بیا به څه وکړو انټر به کوو او دلته کې به ولیکو سیټ اپ ډاټ EXE او بیا ویګ کنفیګر سپیس کنفیګریشن او ډاټ XML او موږ انټر کوو. چې دا موږ انټر کول ته به راشو په یس باندې به کلیک کوو.
اوس به زموږ مایکروسافټ آفس چې کوم سافټویر دا به ډاونلوډ شي خو دا ستاسو په نیټ سپیډ باندې ډیپینډ کوي که ستاسو سره نیټ تیز وي نو دا به زر ډاونلوډ شي که سلو وي نو بیا به لږ ټایم اخلي نو چې دا ډاونلوډ شي د نه پس به موږ اکټیویشن پروسس سٹارټ کوو ایم ایس آفس به د لایف ټایم دپاره څنګه اکټیویټ کوو پروسس سٹارټ شو چې کله دا کمپلیټ شي او د نه پس به بیا موږ دا اکټیویټ کوو ایم ایس آفس کې موږ سره دا څلور پروګرامونه ډاونلوډ کیږي ایکسس پاور پوینټ ایکسل او ایم ایس ورډ او دا آفس موږ سره ډاونلوډ شو یو آر آل سیټ آفس انسټال ناو دا موږ سره کمپلیټ شو ٹھیک شو اوس راځو موږ دلته نه آفس کولاوو ورډ دا ایم ایس ورډ موږ سره کولاو شو اوس چې موږ دلته راشو د اکاونټ ته راشو اکاونټ باندې کلیک کوو نو دلته وګورو دلته لیکل دی اکټیویشن ریکوایر یعنی دا آفس چې کوم دی دا لایف ټایم دپاره اکټیویټډ نه دی صحیح ده اوس موږ دلته اکټیویشن پروسس کوو چې دا موږ څنګه اکټیویټ کوو چې لایف ټایم دپاره موږ دا اکټیویټ شي نو دې لپاره موږ داسې کار وکړو چې رابشو په دې سرچ بار کې به ولیکو دلته ونډو پاور شیل ونډو پاور شیل باندې به کلیک کوو ٹھیک شو په دې کلیک کوو دلته به ولیکو IRM web space HTTP او بیا به دلته کې ولیکو موږ massgrave.dev او IEX دا کوډ چې کوم دی دا کوډ د آفس ډپلایمنټ ټول لینک او د آفس کسټمایزیشن د کنفیګریشن فایل لینک دا ټول تاسو ته په دې ویډیو په ډسکرپشن کې لیکل دي دلته تاسو استعمالولی شئ دا موږ ولیکو دا موږ اوس انټر کړو آفس د اکټیویشن لپاره موږ 2 نمبر باندې کلیک کوو د وینډو اکټیویشن لپاره موږ په 1 نمبر کلیک کوو نو موږ آفس اکټیویټ کوو نو را به شو د کیبورډ نه موږ 2 پریس کوو ٹھیک شو 2 پریس کوو به راشو په 1 باندې 1 به پریس کوو اوس اوس دلته ورغلو ګوره آفس از پرمنټلی اکټیویټډ زموږ آفس چې کوم دی لایف ټایم دپاره اکټیویټ شو اوس راشو موږ ګورو بیا موږ ایم ایس ورډ کولاوو ایم ایس ورډ چې ما کولاو کو اوس راغلو ما اکاونټ ته او اکاونټ کې تاسو دلته وګورئ پروډکټ اکټیویټډ نو په دې طریقه باندې موږ مایکروسافټ آفس چې کوم دی دا لایف ټایم دپاره اکټیویټ کوو اکټیویشن موږ دې لپاره کوو چې کله موږ یو سافټویر ډاونلوډ کوو اکټیویټ نه وي څه ټایم پورې موږ استعمالولی شو خو بیا بار بار په سکیم باندې راځي چې یاره اکټیویشن ریکوایر پروډکټ کی ریکوایر نو دغه نه بچ کېدو لپاره موږ دا اکټیویټ کوو او که ویډیو خوښه شوي وي او د ویډیو نه تاسو ته فایده میلاو شوي وي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ ملګرو سره هم شیر کړئ تھینک یو ویری مچ